ماریانو پورې ټوغې مه کوئ د الله د عذاب نه لطیفې مه جوړوئ د الله بندګانو دا زړه زمونږ جاړي د جړی مقام دی د افسوس مقام دی چې د الله سبحانه وتعالی د عذاب نه خلک لطیفې جوړي کي د الله د عذاب نه خلک مذاق جوړ کي خاندي په هغې پورې دا نن سبا د کورونا په دې بیمارۍ پورې لطیفې جوړې شوي دي ته ګوره د الله دې غټ عذاب ته ټوله دنیا یې وجړه کوله ټوله دنیا یې ګډه وډه کړه او په دې بدبخته انسان کې دومره هم هغه بیداري رانله چې الله ته واپس شي وجاړي الله ته نه الټه په هغه بیمارۍ پورې او په هغه عذاب پورې خاندي او لطیفې تې جوړوي د الله نه ویرېږي د الله بندګانو د الله د عذابونو نه څوک لطیفې نه جوړوي ګورئ په دې نه لطیفې مه جوړوه چې بیماري راله پلاني ځای کې دې چیرې شو پلاني ویډیو کوي صرف دې دپاره چې زما ته لایکس ډېر میلاو شي او زما په ویډیو باندې کمنټ ډېرې وشي او زه به پیسې وګټم په یوټیوب کې او په بل ځای کې او په بل ځای کې او په فیسبوک کې د پیسو ګټلو دپاره تاسو د الله په عذاب پورې خاندئ د خپل ویډیو شیر کولو دپاره او د ویډیو د چلولو دپاره یو سړی د الله په عذاب پورې خاندي د الله په عذاب پورې به خاندئ نه ګورئ کم څه چې د الله د طرف نه راشي په هغې باندې به صبر کوو د هغې نه به عبرت او درس اخلو د بیماري او نور داسې حالات لکه مخکې هغه 2015 کال کې 2005 کې هغه سخته زلزله راغلې وه چې هغې ډېر نقصان کړی په پاکستان کې او په نورو ملکونو کې هم کړی خو پاکستان کې هغه زلزلې ډېر نقصان کړی د بعض ظالمانو به څه چل کوو په دې زلزله پورې به یې خاندل کله به یې دې ته مسکال وي کله به یې دې ته څه وي کله به یې څه وي یعنې یو انسان زړه دومره سخت شي چې د الله په عذاب پورې بیا مذاق جوړ کړي لکه دې سختو حالاتو ته ګوره واپس شه خپل رب ته وجاړه خپل رب ته وجاړه دعاګانې وغواړه سجدې ولګوه د سترګو نه اوښکې توی که دا څه چې راغلي دي په موږ باندې زمونږ کړه دي زمونږ اعمال دي او دا زمونږ د زړونه